دې ځوانانو ته چې اوس هم حکم وشي والله د دې خاورې نه چې د چا هم استل غواړي 15 ګنټې ټایم یې نه پې لګي مظلومو قامونو سترګې دې جرګه ته دي ټوله دنیا درته په فکر ده د ټوله دنیا قوتونه نن د یېرې نه کله د کمرې نه وځي کله نه وځي چا چې تر نن ورځې پره د پی ټي ایم څومره مخالفت کړی دی هغه معاف دي زموږ ورونه دي او پښتونه اوس ځوانه نور د پیغورونو نه تېر شه نور د پرون خبرې پرېږده ستا ارمان و چې سره راټول شي نو د خپلو سره حساب پرېږده د پردو سره د حساب ورځ ده لهذا د نفرت ورځې تېرې شوې دي پښتانه یو بل ته غاړې ورکوي پښتانه د یو چتر د یو خیمې لاندې ناست دي خپل سر دې ورکړی دی خو سنګر دې چاته نه دی پرېښی ځوانه جرګې انتظامات دا خپلې ګردې به ورته خرڅې کړو خو تاسو ته به په انتظامات کې کمای نه کړو زه په قسم سره درته وایم ما انتظامیات ته د جرګې انتظامیات اول ورځ نه دا ویلي دي چې که پیسې کمېدلې په موږ غږ کوئ موږ به خپل د جسم اندامونه خرڅ کړو خو دا جرګه به کمزورې نه کړو خو تاسو به د خیبر خلکو چې کومه مېړانه کړې ده کوم ننګ یې کړی دی موږ ټول پښتون قام ټول سیاسي ګوندونه ټول سماجي تنظیمونه ټول قام ورته سلام کوو موږ ټول ورته د دوی خپلې حجرې دروازې خلاصې ساتلې دي دا د هغه سیمه ده چې درنه هېره نه شي چې کله په پښتنو ځوانانو فایرینګونه شروع کړل د دېګې وختې کلي منډ یې راووتلې میدان ته دا هغه کلی دی دا هغه علاقه ده د پښتنو یووالی 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 د پښتنو ټول سیاسي ګوندونو مشران زنده‌باد د ټولو ضلعو مشران یې زنده‌باد د ټولو سماجي تنظیمونو مشران یې زنده‌باد پښتون 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 الله الرحمن الرحیم چې څومره هم په خیبر پښتون قومي جرګه ګراوند کې راغلي د سیاسي ګوندونو مشران دي چې څومره هم د مختلفو ضلعو د مختلفو پیشو مشران راغلي دي یا چې څومره هم ځوانان راغلي دي ټولو ته د زړه د تله سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله محترمو د جرګې د ترتیباتو په هکله باندې زه یو ډېر ضروري پیغام ځوانانو ته خصوصي لرمه باید په هغه باندې زموږ سره دوی حمایت او عمل وکړي ډېرو محترمو زموږ سره دلته په دې پنډال کې د عوامي نیشنل ګوند ډېر درانه مشران د میاں افتخار حسین په قیادت کې موجود دي زموږ سره دلته د جمعیت علماء اسلام قیادت موجود دی زموږ سره دلته د پاکستان تحریک انصاف قیادت په دې پنډال کې موجود دی زموږ سره په دې جرګه کې په دې پنډال کې اوس دلته د مزدور کسان پارټي قیادت موجود دی زموږ سره دلته د نیشنل پارټي پښتونخوا وحدت قیادت موجود دی زموږ سره دلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند قیادت په دې پنډال کې موجود دی زموږ سره په دې پنډال کې د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي قیادت موجود دی
زمونږ سره په دې پنډال کې د پیپلز پارټي کریم ټونډي صاحب موجود و احمد کریم زمونږ سره په دې جرګه کې د قومي وطن پارټي قیادت موجود دی زمونږ سره په دې جرګه کې د نیشنل ډیموکریټک موومنٹ قیادت موجود دی زمونږ سره په دې پنډال کې د جماعت اسلامی قیادت موجود دی زمونږ سره په دې پنډال کې د آل قبایل لویې جرګې مکمل قیادت موجود دی زمونږ سره د تحریک انقلاب زمونږ سره تحریک انقلاب قیادت مهم شاهین صاحب او د ملګري موجود دي زمونږ سره د واک تحریک تکړه خواندې قیادت موجود دی زمونږ سره دلته یو منټ د پاکستان قبایل موومنٹ قیادت موجود دی جرګه کې د پښتون وطن د ټولو ضلعو مشران موجود دي مظلوم ولسي تحریک مشر زموږ سره مظلوم ولسي تحریک مشران موجود دي کېدای شي د یو نیم تنظیم نام په سټیج ما نه وي اخیستی خو چې څومره ضلعې دي د ضلعې مشران راغلي دي زما محترمو ځوانانو دا پیغام زه د ټولو سیاسي ګوندونو زه د ټولو تنظیمونو او د ټولو ضلعو د مشرانو له اړخه ځوانانو ته دا نن خبره کوم زما محترم ځوانانو دا ملګري به شور نه کوئ دا چې بل ته وایي چې کښېنئ دغه ډېر شور جوړېږي دې خبرې نه محترم ځوانانو دا جلسه نه ده دا جرګه ده که په دې کې بد انتظامي وي که په دې کې داسې بې ترتیبه تګ راتګ وي بیا به دا جرګه هغه مقصد ته نه ورسیږي چې کومو دپاره موږ دا جرګه راغوښتې ده ملګرو نن ځوانانو ته یو خبره کوم ستاسو یو ارمان و چې د پښتنو مشران د سره یو شي نن دوی سره یو شوي دي نن دوی یو پنډال لاندې دي نن دوی د یو جرګې لاندې راغلي دي خو ستاسو نه یو ګزارش دی لږ مې پرېږده خو ستاسو نه یو ګزارش دی باید د مشرانو پنډالونو ته که د ځوانانو تګ راتګ کم شي که د سلفیانو کوششونه تصویرونو کم شي که د ویډیو کوششونه کم شي نو دا مشران به بیا دغه قابل جوړ شي چې دوی مشوره سره وکړي چې دوی خبره سره وکړي وځوانه خبره ستا د مستقبل ده په تا ظلم جبر روان دی ډېرو سپین ږیرو خپل وخت تېر کړی دی خو نن راغلي دي په ډېرو سختیو کې راغلي دي نن داسې ورځ وه چې دې جرګې ته راتګ باندې پابندي وه نن داسې ورځ وه چې د دې جرګې په راتګ باندې دوی ته دا دمکي ورکوله شوې وه چې ستاسو به شناختي کارډونه پاسپورټ بلاکوو خو ستاسو بیا هم ولیدل خو ځوانانو تاسو بیا هم ولیدل ما یې نامونه واخیستل چې د ټولو ګوندونو چې څومره پښتانه مشران وي ټول درته راورسېدل هېڅ یاره یې نه وکړه او پښتونه اور ځوانه نور د پیغورونو نه تېر شه نور د پرون خبرې پرېږده ستا ارمان و چې سره راټول شي نو د خپلو سره حساب پرېږده د پردو سره د حساب ورځ ده
په سوشل میډیا یا یو ځای بل ځای خپل پښتون ته نور پیغورونه نه دي ورکول، رانږدې کول دي، ټول سره نږدې کېدل دي. د ټولو قدر او احترام دی. ستا د دې عمل د وجې، ستا د دې گفتار، د دې خبرو د وجې، د پیغورونو د وجې پښتانه د یو بل نه نفرت ته جوړېږي، نفرت سیټ کېږي. لہذا د نفرت ورځې تېرې شوې دي. پښتانه یو بل ته غاړې ورکوي، پښتانه د یو چتر د یو خیمې لاندې ناست دي. باید ټول وستایل شي، باید ټولو ته سلام وشي. د پښتنو ځوانانو ستاسو قربانیو ته سلام. د پښتنو ځوانانو قربانیو ته چې څوک سلام نه کوي هغه به پښتون نه وي. چې ضرورت شو هر ځل وینې تا تویې کړې دي، خپل سر دې ورکړی دی، خو سنګر دې چاته نه دی پرېښی ځوانه. نن هم دې ګراونډ ته په لکونو ځوانان په یو ارمان راغلي دي او دوی په سرونو تیر راغلي دي. دوی ته چې اوس هم امر وشي، دې ځوانانو ته چې اوس هم حکم وشي، والله د دې خاورې نه چې د چا هم استل غواړي 15 ګنټې ټایم یې نه پې لګي. محترمو یو خبره درته کومه، که تاسو چیرې دا جرګه کامیابول غواړئ نو د جذباتو نه به کار نه اخلئ. فلحال مشران یو ځل پرېږدئ، ټول راغلي دي. تاسو ځوانانو ته چې کوم ځای مختص شوی دی باید ځوانان هلته کښېني او مشرانو ته چې کوم پنډالونه جوړ شوي دي په هغه طرف کوشش نه وشي. زه نه درنه ځم، مشران نور نه درنه ځي. که د چا دا تصویر اخیستلو یا د ملوېدلو خواهش دی د یو ښه د مینې نه کوي دوی دا ځوانان دا کار، خو دا 2-3 ورځې به تاسو د دې نه بلکل ډډه کوئ. د 2-3 ورځې به په خپلو جذباتو، په خپله مینه، په خپل احترام باندې چې کوم مونږ ته لرئ هغه ته مونږ ډېر لوی احترام لرو، هغه باندې به تاسو لږ صبر کوئ، لږ حوصله به لرئ او د دې کوشش به نه کوئ نو مشرانو ته لار ورکئ چې دوی مشوره سره وکړي، چې دوی سره کښېني. د ټولو پښتنو شریکه فیصله را روانه ده. کنې داسې ټوله دنیا راته نظر دی. دا د کشمیر نه یو وفد راغلی دی، صداقت مغل په قیادت کې. هغه وایي مونږ ټول مظلوم قامونه پښتانه دې جرګې ته مو سترګې نیولې دي. د دوی الفاظ دا دي چې په دې خطه کې د کشمیریانو د دې وفد الفاظ دا دي چې دا تاریخ دی چې په دې خطه کې ظالم جابر پښتنو غورځولی دی زموږ د ټولو مظلومو قامونو. دوی وایي چې زموږ د ټولو مظلومو قامونو سترګې دې جرګه ته دي. ټوله دنیا درته په فکر ده. د ټوله دنیا قوتونه نن د یېرې نه کله د کمرې نه وځي کله نه نوځي. ځوانانو خو که تاسو دلته د بدنظمۍ شکار شوه د جرګه بیا به د قام او ملت ارمانونه هم نشي پوره او مونږ به یو ښه نتیجه ته مونږ به یو ښه خبره ته یو ښه پرېکړه ته ونه رسېږو. ځوانان چې څومره راتللی شي را دې شي هغې خوا ته خیمې درته لګېدلې دي، شپه پکې وکئ، ورځ تېره کوئ، نورې خیمې مو په کار وي. په ایمان درته وایم د دې جرګې انتظامات دا خپلې ګردې به ورته خرڅې کړو خو تاسو ته به په انتظامات کې کمال نه کړي. زه په قسم سره درته وایم
ما انتظامیه ته د جرګې انتظامیه ته اول ورځ نه دا ویلي دي چې که پیسې کمېدلې په موږ غږ کوئ موږ به خپل د جسم اندامونه خرڅ کړو خو دا جرګه به کمزورې نه کړو خو تاسو به یو کار کوئ تاسو به درېیمه ورځ پر دلته انتظار کوئ تاسو به دلته د بدنظمۍ نه شکار کېږي هر ګوند ځوانان ناست دي دلته د هر سیاسي پارټۍ او د سماجي تنظیمونو ځوانان دي د خپلو مشرانو سره مینه لري چې کله ستاسو مشران راځي باید تاسو منډې د دوی سره تصویر او ملوېدلو کوشش نه وکړئ تاسې د تحریک ځوانانو ته هم وایم چې تاسو به هم دا حرکت نه کوئ ولې چې بیا نه کېږي مشوره نه کېږي نن جرګه شروع کېدونکې وه ولې نه شوه شروع د هغې وجه درته ښایمه ګران ورور ستا دا کوشش چې خلک کېنوي دا نوره بې ترتیبي جوړوي مه یې کېنوه څوک ناست دي صحیح ده څوک ولاړ دي زه خبره ورته کوم ته یې پرېږده محترمو جرګه څه وشول امید شیراني را جرګه نن ځکه نه شوه شروع چې څو ورځې دلته د دې جرګې انتظامات څه وړوکي انتظامات نه وو څه لږ انتظامات نه وو په دې ډېرې ورځې لګېدلې د دې جرګې او انتظاماتو ته یې اور ورکړه د دې جرګې په انتظاماتو باندې شیلینګونه وشول د دې جرګې په انتظاماتو کې ملګري شهیدان شول ته یقین وکړه موږ د هېڅ قسم قربانۍ نه د هېڅ قسم شیلینګ او شهادتونو نه وارخطا نه یو خو البته د جرګې په انتظاماتو کې فرق ضرور راغی او هغه سکرین چې موږ دوی ته مکمله کریا ورسولې وه د لاهور نه را روان وو نن سهار یې دلته ورک کړلو تر اوسه پورې رابطه نه ورسره کېږي هغه له منځه موږ ټوله ورځ بیا ملګري لګیا وو نوی سکرین یې سیټ کولو چې نوی سکرین سیټ شي نوی سکرین یې هم را ورسولو لاؤډ سپیکر یې چا په کریا نه شوه ورکولی اسټبلیشمنټ آی ایس آی او ایم آی ورته ویلي وو چې تاسو به د پښتنو د امن او وسایلو دپاره چاته یعنی لوډ سپیکر نه ورکوئ خو الحمدلله نن بیا هم د تحریک ملګرو لوډ سپیکر پیدا کړل زه د ټول قام نه زه د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو نه زه د ټولو سماجي تنظیمونو د مشرانو نه زه د ټولو ضلعو او قبیلو د مشرانو نه او د ټول قام نه په دې بخښنه غواړم چې انتظامات موږ نه کړل کمپلیټ نه وشوله وجه دا وه چې څومره انتظامات موږ په دې غریبۍ کې کړي وو هغه ټول رانه سوي وو نوي انتظامات خامخا یوه نیمه ورځ غوښته نن تاسو ولیدل چې پرون هیڅ نه و ټولې خیمې نن ولګېدلې لاؤډ سپیکر نن راغلی دي سکرینونه نن راغلی دي نو سبا سهار به د دې دپاره چې کوم د اولې ورځې کار و هغه به هم سبا کېږي او د دومې ورځې کار به هم سبا کېږي لږ تکلیف به ټولو مشرانو ته دا وي چې دوی به سبا لږ ناستای او مشوره به وي لږ ډېر وخت اخلي خو که چیرې ځوانانو بې ترتیبي کوله که په خپلو مشرانو سره ملوېدلو یا د تصویر باسلو یو هڅه یې کوله ته یقین ومنه چې دا به د جرګه خرابه کړي د دېږي وطن د دوست او د دښمن چې کومې تمې دي هغه به خرابې شي نو لهذا ځوانانو ستاسو کامیابي په دې کې ده چې جرګه په آرام سره یعنې په آرام سره پوره کولو ته ورکړې د دې دپاره به تاسو یعنې یو زغم کوئ باقي هر څه دا اوس هم وینئ چې کنټینرې را روانې دي دا د پښتنو د جرګې انتظامات دي کنټینرې سامان مو درته راورسولو ټول مشران او ولسونه دا اوس هم وګورئ کنټینر او کرینونه ټول روان دي په دې خوا باندې محترمو غږ خیمې مو ښې پخې ورته خښې کړي دي انشاءالله د خیبر د خاورې نه به ستاسو د امن ستاسو د ښه ژوند زیري راپورته کېږي یو آخري خبره بیا کومه کېدی شي
دا 2 ورځې د جرګې د مشرانو سره په مصروفیاتو کې ځوانانو ته بیا د پیغام موقع میلاو شي یا نه چې میلاو خو دا درته وایم پښتنو باور ولرئ چې دا مشران ټول تنګ دي دا ټول ستړي دي د ټولو سیاسي ګوندونو د قبایلي علاقایي مشرانو سماجي تنظیمونو مختلفو پیشو دا خلک راغلي دي دا په پوره نیت سره راغلي دي انشاءالله یوه داسې پرېکړه به کېږي چې هغه به د وطن په خیر وي دا ځوانان به دغه یو وعده کوي چې هره پرېکړه د مشرانو وکړه ځوانان به د دوی پر شا ولاړ وي خو بیا هم وایم په دې پنډال کې دلته په سټیج باندې ځای کم دی خو بیا هم دلته مشران میاں افتخار حسین دی حسین اخندزاده او ورسره نور ملګري داسې زمونږ د مختلفو ګوندونو چې څومره مشران ما اول نامونه واخیستل ټول دلته مخامخ ولاړ دي خو سټیج دومره سټیج جوړ شوی دی فلحال سټیج نه و جوړ یوازې انتظاماتو سیټینګ دپاره دا هر څه و نو په هغه کې دا نه وشول چې دوی به هم خبره کوله پښتون نیشنل پیپلز موومنټ چې کوم مشران دي هغه هم دلته زموږ سره موجود دي دلته د انور خان ترین هم زموږ سره راغلی دی موجود دی او داسې د مختلفو ضلعو چې څومره هم ضلعې دي د هغې مشران را رسېدلي دي که د یو ضلع نام اخلمه نو هغه ضلع چې کومې دي هم دا به لیست ډېر زیات شي خو بیا هم دا وایمه ځوانانو ډاډه اوسئ 14 تاریخ ته به یو تکړه فیصله پرېکړه ستاسو مخکې پرته وي نن چې څومره هم یو منټ مې پرېږده یار یو منټ مې پرېږده چې خالي خبره وکړم نو داسې بیا هم ګرانو وروڼو چې تاسو به د 2 ورځې یوازې صبر راته کوئ په دې زه بیا وایم په غورونو وخت نه دی د دغې وطن د هرې سیاسي ګوند مشران ستا د وطن خلک دي دلته که زمونږ علما دي که زمونږ مشران دي که قبایلي ملکان دي که سماجي تنظیمونو مشران دي دا ستا د وطن خلک دي د پیغورونو نه د ننګ میدان ته درته راغلي دي ښه ډاډګره نه ورکوئ ځوانان ښه ډاډګره نه ورکوئ په دواړو لاسو سلام ورته وکړئ دوی ته ښه ډاډګره نه وکړئ چې دوی په دې خاوره باندې ستا د ژوند دپاره راټول شوي دي نو بیا هم وایمه بدنظمي به نه وي ملګري به د خیمو په طرف باندې چې څوک دلته شپه کوي هغه به دلته شپه وکړي باقي د خیبر ولسونو د خیبر خلکو چې کومه میړانه کړې ده کوم ننګ یې کړی دی موږ ټول پښتون قام ټول سیاسي ګوندونه ټول سماجي تنظیمونه ټول قام ورته سلام کوو موږ ټول ورته د دوی خپلې حجرې دروازې خلاصې ساتلې دي دا د هغه سیمه ده چې درنه هېره نه شي چې کله په پښتنو ځوانانو فایرینګونه شروع کړل د دغې وخت دغې کلي منډ یې راووتلې میدان ته دا هغه کلی دی دا هغه علاقه ده دوی خپلې حجرې خپل هر څه دلته خلاص ساتلي دي دلته هر کور ستاسو کور دی پښتنو دا کورونه دا حجرې ستاسو دي دا چې څومره پینټونه لګېدلي دي دا ستاسو دي بې پوښتنې ورځئ چې ځای موندوئ هلته وده کېږئ ستاسو انتظامات درته کول لګیا یو د انتظامیه سره هم تعاون کوئ په آخر کې زه د دغې پنډال سیکیورټي ورته وایم د پنډال سیکیورټي والا چې په تاسو کې اکثریت د پی ټي ایم د ملګرو دی زه د خلکو سره انتهایي ښه رویه وساتئ تاسو د دوی خیرخوا یئ تاسو د دغې ولسونو سره مینه کوونکي خلک یئ تاسو په دې ولسونو سر ورکوونکي خلک یئ که د چا سره خبره کوئ په نرمه به خبره کوئ مشرانو ته عزت ورکئ په عزت سره دوی یعنې دلته ویلکم ورته وکئ او بیا کله چې زه ځم راځم نو ما ته د 80 یا د 80 خلکو سراج کمال ورور مننه مورکۍ وفات وه موږ ټول فاتحه ورته کوله دی وبخښه خو دلته یعنې چې څوم دا سیکیورټي والا دي چې دومره ډېر زمره باندې تاو شي د هغې نه ډېر شور جوړېږي یو بل دقیق سره ورکوي چې 2 کس ما ته هېڅ مسله نشته
ما ته د پښتنو نه هېڅ بد امني نشته دی. زه په خپل وطن ګرځم. دا وطن زه د خپل د ولسونو په منځ کې ځم راځم. دا زموږ خپل وطن دی. د دې کې دننه هېڅ مسئلې نشته دی. هېڅ د سکیورټي ضرورت نشته دی. سکیورټي به د وطن کوو. دا څوک دی؟ د ملګري ډاکټران اعلان کوي شهزاد صاحب ډاکټر شهزاد چې موږ دلته میډیکل کیمپ لګولی دی چې چاته څه مسله وي هم موږ ته دې راځي علاج یې موږ مفته کوو دلته. چې څومره هم پروفیشن راغلی دي هغو ټولو ته ټولو مشرانو ته وایو چې سبا به سهار په 10 بجې باندې چې کوم مشران نه دي رسېدلي هغه به راورسېږي. اول به سکرین کېږي 2.5 غنټې ټایم چې کوم دی هغه د هغو دی او بیا به په هغه نه پس په خپلو پنډالونو کې جرګه جرګار څوک کیني. اسد قیصر او عمر ایوب راغلي دي هغه هم لاره ورته وکړي چې مخکې دلته راورسېږي. بیا هم ډېره مننه کوو د ټولو. نن قام سره یو شوی دی. قام سره یو شوی دی. زه یو خبره کوم. زه یو خبره واورئ. زه یو خبره واورئ. چا چې تر نن ورځې پره د پی ټي ایم څومره مخالفت کړی دی هغه معاف دي زموږ ورونه دي. که زموږ له اړخه چا چاته پیغور ورکړو چې تا پرون زموږ مخالفت کړی دی د پی ټي ایم دا پیغور زموږ له اړخه نه دی. دا د یک سړي ذاتي خبرې دي. دا ټول او داسې اوس هم د ټول سیاسي ګوندونو پښتانه مشران په یو ځای ناستو بیا به هم په یو ځای کښېني. انشاءالله د هغه یو ناره به وه چې د پښتنو یووالی د دښمن ماته. د پښتنو یووالی 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 د پښتنو ټول سیاسي ګوندونو مشران زنده‌باد. د ټولو ضلعو مشران یې زنده‌باد. د ټولو سماجي تنظیمونو مشران یې زنده‌باد. خدای به تل آباد لره. خوشحاله شئ. موږ یو په یو اواز وایو ټولو ډېره مننه کوم. خدای مو تل آباد لره. خوشحاله شئ.